الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم او معزز ورونو، الله جل جلاله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت جامع مبتن وي. زموږ د نن ورځ موضوع د بدنظرۍ دوهمه برخه ده. د بدنظرۍ 14 تاوانونه. پنځم، د الله جل جلاله د غضب او لعنت مستحق ګرځي. د ښایسته حسن د لیدلو په وجه همیش زړه ناقراره وي او د الله جل جلاله لعنت پرې اوري چې په هغو کې زړه ناقراره او بې سکونه وي او یوه لحظه هم سکون نشي پیدا کولی. کله چې څوک بد نظري کوي نو د ښایسته حسن د لیدلو په وجه یې زړه کې ناارامي وي چې څنګه ښایستې و او زړه یې ناقراره وي. په لیدلو کې چې څومره غم دی هغه ډېر زیات وي او د نه لیدلو غم کم دی، او که ورته ونه ګوري نو دا غم سپک وي او ډېر زر بهیر شي. شپږم، زړه کمزوری شي. د بد نظرۍ څخه هر وخت د هغه د ښایست خیالونه په زړه کې راګرځي او په زړه کې یو کشمکش وي چې په هغه زړه کمزوری شي. د بد نظرۍ تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې د نظر سره سم چې څوک بد نظري کوي د هغه حواس خمسه او ټول اعضاء په حرکت راشي. د ان الله خبیر بما یصنعون تفسیر پر روح المعانی کې علامه اولوسی لیکلی دي چې به اجالت النظر یعنی بد نظر کوونکی د سترګو په لغړولو سره چې پردیو ښځو ته ګوري الله جل جلاله په هغه خبر دی، او به استعمال سایر الحواس او د هغه حواس خمسه د حرام خوند د اخیستلو کوښښ شروع کړي. باصره یعنی سترګه هغې ښایستې ته کتل غواړي. سامعه یعنی غوږ د هغه د غږ د اورېدلو خواهش کوي. قوت ذایقه د هغه د خوند د کتلو یعنی حرام مسجدو غوښتنه کوي. قوت لامسه د هغه د مښلو، او قوت شامه د هغې ښایستې د خوشبویۍ بویدلو په غم کې اخته شي. او په دریم تفسیر بتحریک الجوارح په دې کې لیکلي دي چې د بد نظر کوونکو ټول اعضاء هم په حرکت راشي. لاس او پښې او نور اعضاء د هغه محبوب حاصلول غواړي، او الله جل جلاله د بد نظر کوونکي په ټولو حرکتونو خبر دی، او بد نظر کوونکی خبر هم نه دی چې الله جل جلاله ما ته ګوري. او والله خبیر بما یقصدون ذلک، والله خبیر بما یقصدون بذلک، او د دې حرکتونو چې آخري مقصد دی یعنی بد فعلی الله جل جلاله په هغه هم خبر دی. او په خبرېدلو کې د سزا ورکولو حکم پټ دی. الله جل جلاله فرمایي چې زه ستا حرکتونه ګورم، که د لاس ترې وانخیست سزا درکوم. بد نظري د بد فعلۍ اوله زینه ده او آخره استادګاه بد فعلي ده. په کوم ځای کې چې شرمګاوې لوڅېږي او سړی په دواړو جهانو کې رسوا شي، په دې خاطر الله جل جلاله د ګناه اوله زینه حرام کړه، ځکه چې بد نظري داسې وسینه ده چې په قدم ایښودلو سره سړی آخر منزل ته رسوي. اووم، طبي نقصان غدې او مثانه پړسو پیدا کړي. د بد نظرۍ یو طبي نقصان دا دی چې مثانه او غدې پړسو پیدا کړي چې په هغه سره ژر د بولو ضرورت پېښېږي. اتم، د سرعت انزال مریض ځنې جوړ شي. د بد نظرۍ په وجه شهوت په حرکت راځي او تر بنیو پورې ګرمي ورسېږي چې د هغه په خاطر منی نری شي، یا د هغه په وجه د سرعت انزال مریضي ورپېښه شي، او دا سړی بیا د خپلې ښځې حقوق په صحیح طریقه نشي ادا کولی. په دې خاطر د ښځې او خاوند ترمنځ مشکلات پیدا شي او کورنی ژوند یې برباد شي. نهم، د بد نظرۍ څخه ناشکري پیدا کیږي، ځکه چې کله راز شکلونه وویني نو خپله ښځه ورته بده ښکارېږي او په ناشکرۍ مبتلا شي چې ماته ښایسته ښځه نه ده راکړل شوې، او که ښایسته وي وایي ډېره ښایسته نه ده. بینایۍ ته یې نقصان رسېږي، یعنی سترګې کمزوري شي.
په بد نظرۍ سره د سترګو دید ته هم تاوان رسیږي، ځکه د سترګو شکر د نظر حفاظت دی او په شکر سره نعمت ډیریږي. الله جل جلاله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. ژباړه: که ته شکر وکړې نو تا ته به نور هم ډیر درکړم. او بد نظري کول ناشکري ده، د نعمت ناشکري ده چې په هغه سره الله جل جلاله د سخت عذاب وعید کړی دی. الله جل جلاله فرمایي ولئن کفرتم ان عذاب لشدید. او که ته ناشکري وکړې نو زما عذاب ډیر سخت دی. مننه ورونو، الله جل جلاله د لومړی ماته او بیا تاسو ته پرې د عمل کولو توفیق درکړي. د نورو اسلامي معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ، ترڅو تر نورو دوستانو هم ورسیږي او تاسو له موږ سره په دې ثواب کې شریک شئ. وما علینا الا البلاغ المبین.